ملګرو په نننۍ ویډیو کې به د سوات ښایسته علاقو بحرین، مدیان او ملمجبې چکر لګو زه تاسو او زما دغه خوږو ملګرو سره محمد رحمان، عمران او عبدالکریم اورکزی. نو راځئ چې د خپل سفر آغاز وکړو. السلام علیکم خوږو کتونکو، خوږو مینوالو، زه تاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو هوست خورشید خان. نن زو په سیل باندې په چکر باندې تاسو سره او کم ځای ته به ځو دا خو به تاسو زما د انسټاګرام او فیسبوک سټوریز لیدلی وي، او که تاسو نه وي لیدلی نو تاسو ما فالو کړئ چې په رابطه کې یو. اوس ملګرو په پېښور کې یو او مخه مو کړې ده بحرین طرف ته، او بحرین دلته نه 253 کیلومتره لرې دی، او ماسپښین مانځه نه پس لګیو د خپل سفر آغاز کوو. لږ لیټ شولو او مزید نور لیټ نه شو، نو ځکه هم دا اراده کړې ده چې د سوات په موټر وې باندې به د ماسپښین روټۍ خورو او کوشش وکړو چې د ورځې په رڼا کې د خپل روډ سفر اختتام وکړو. نو پېښور نه سوات پورې د ښکلي سفر به یو ځای انجوای کوو. ما سره اوسئ. ملګرو د ځکه خوراک کې کوم شای صحیح ده او کوم صحیح نه ده هغه خو ته نه پاتې، خو څه په څه باندې پوهېدو هغه مو ځان ته راغوښتو. سوپ، برګرې، څه هلکه پلکه دوره څه وخورو. په لاره باندې دا شموزو پل دی، شموزو پل نه به ورته وایي، دا زما په خیال ما په ګوګل کې چیک کړو، همدا به ورته وایي، همدا به یې نوم وي. نور ملګرو ډېر ښایسته موسم دی، ښکلې نظارې دي، نری نری باران دی، خو اندازه یې داسې ده چې باران به نور هم تیزیږي. الله دې خیر کوي. باران که زیات شو نو سفر به راته لږ ګران شي، ولې چې شپه رسول دي بحرین ته، او بحرین دلته نه 87-88 کیلومتر لرې دی، او مونږ اوس له خیره د مازدیګر مونځ وکړو، نو وخت کم دی او مقابله سخته ده. نو زه مخکې په خپل سفر باندې ما سره اوسئ. ملګرو زما اندازه توی نه رسي سړی څه پاتې نه لګي کېدی شي راشي. خیر ملګرو زما اندازه صحیح وه، باران ورو په ورو تیزیږي، او که دا حال وي نو بیا خو دې الله خیر کوي، ولې چې حالات تاسو ښه ګورئ چې مخامخ څه ښکاري نه، او دا حالکه د مازدیګر ټایم دی، موسم ډیر خراب دی. مسله دا ده چې سنگل روډ دی او 2 وے ټرافیک دی، او سټریټ سلایډز هم نشته. څه ته نه ښکاري لکه ما وویل، لکه ما څنګه تاسو ته وویل چې د سټریټ سلایډز هم نشته، او مخامخ چې کوم ګاډي را روان دي په دې کې ځنه کسانو فلش لایټس هم آن کړي دي. د دې د وجې نه د روډ ویزیبیلیټي چې کومه ده هغه ډیره لو ده، هیڅ هم صحیح نه ښکاري. او ډرایوینګ کول دا ده چې بس اندازه به لګوي د روډ، او په اندازې باندې لګوي ډرایوینګ کوو. باران ډیر تیز شو یار، الله د خیر کوي. دا موسم په کتو کې ښه ښکاري، او په دې کې چې کم حالاتو کې اوس مونږ یو هغه یو مونږ ته پته ده، او زمونږ خدای ته پته ده چې لکه یاره هم دا سنگل روډ دی، او په دې کې دا ډرایوینګ کول ډېر ګران کار دی. او بس محمد به منې خو ملګرو چې چا سره د مور پلار دعاګانې وي هغه د څه نه یېرېږي نه، او ورسره چې ستاسو دعاګانې هم وي نو انشاءالله چې خیر خیریت سره به بحرین کې د ماسخوتن روټۍ خورو. دعا کوئ چې په خیر خیریت ورسو. جی ملګرو د ستاسو دعاګانو سره بحرین ته راورسېدو او رستورانټ ته رالو، اوس د ماسخوتن روټۍ خورو.
او ملګرو دا اراده وکړه چې سبزی به وخورو او نان ویج چې کوم دی هغه نه به لږ پرهیز وکړو ولې چې سفر ډېر زیات دی کیدای شي مخکې نور سفر به څنګه یو څنګه به نه یو بارانونه دي حساب کتاب ګډوډ دی ګاډي نه بیا کوزېدی هم نشو نو دغه ساده خوراک به کوو او دا ګرمې چې د چیو پکې ډب بل نه ملګرو دا وګورئ د څلورو کسانو د خوراک دا بل رالو ټوټل بل دا دی محمد دا اوبو په څو دي वाले किधर वाले 5 रुपए करीबा 5 रुपए खर्च कर 2 रुपए खर्च कर करीबा راي والا ملګرو بزو هوټل ته روټه مو خړه او کمره منیولې دا او کمره به تاسو ته ان شاء الله چې سبا خیمه the next day पता नहीं कैमरे में साफ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन बारिश हो रही है कंटिन्यूसली हो रही है रुकने का नाम नहीं ले रही है अगर ये बारिश रुक जाए तो मज़ा आ जाएगा वीडियो बनाने में लोकेशन बहुत प्यारी है ये देखें आप नीचे पानी बह रहा है ऊपर पहाड़ है पहाड़ पे दरख्त है ब्यूटीफुल व्यू है और रूम चेक अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपना रूम जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया है कुछ दोस्त दूसरे कमरे में हैं और मैं और मेरा एक दूसरा दोस्त हम यहाँ पे थे तो ये कमरा है देखें आप ये कपड़े भी मैंने कल सिलवाए हैं अगर आप शलवार कमीज़ में घूमते फिरते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हो आप ये वॉशरूम है ये हमारे भाई है ورور څنګه تاسو طبيعت ته خدي یار دغه ځي حواله سره راته سو آیا دې حواله سره دا اوس کو دغه بارانونه شروع دي د مکه وورو ماشاءالله اوس موسم خدي دلته وورم وی او پر وورو دې له دوزل وورو شي ها د مکه کېلا چې شي اوس د باران سره عمر شي ها وړي کې دلته موسم څنګه یې په ګرمه کې خو ماشاءالله تاسو موسم یو کمی پرتو کې وګرځي یخنی دونه نه نه یخنی نه او ګرمي هم نه ها نارمل موسم سړې پکې تنګي کی نه سړې تنګي دی اصل درې میاشتې د جون جولای اگست د جون جولای اگست دا درې میاشتې د موسم دی نه نه یخنی پکې نه ګرمي ها ملګرو تاسو اورېدلې دا دغه ځکس خبرې دي چې کم په دې هوټل کې کار کوي تاسو نوم څه وزیرزاده ملګری مونږ ته دا ټول انفارمیشن راکو سلګ زګ انفارمیشن تاسو هم درلاته شو اوس مزید مخکې نور چکر لګاو راځي ما سره مرګرو روان یو بحرین کې او سحر وختي ټایم دی وختي نه دی 10 بجې ټایم دی خو زور وټه ناشته کوو زمونږ د پاره وختي دی ولې چې اوس د خوب را پاسېدو نری باران دی خولي خشته موسم دی روان یو ناشته د پاره او ناشته پس کوو هغه به استاد ته خایو موږ سره اوسه دنه د ناس دي زشته ملګرو په کوم رستورانت کې چې بیګا مونږ روټي خوړلې او ماغه رستورانت کې بیا دوباره ناشته کوو د دې روټي خوا او ناشته هم هلکا فلکا کوو باران زیات دی ملګرو نو ځکه داغه چتری راواغشتله چې مسله نه په ویډیو کولو کې ډرون خو بره په اسمان تللی نشي ولې چې باران زیات دی دونه زیات نه دی خو باران چې کم دی په باران کې ډرون هوا ته نه ځي نو خشته ښکلی موسم دی سره د ملګرو راغلیو یو ځل بیا به درته ووایم چې بحرین ته او زما نه شاته چې کم دی ډېر ښکلی لوکیشن دی دا ګورئ تاسو باران ودرېدو او دا باران چې دوباره شروع کیږي هغه نه مخکې چې د بحرین در باندې ښکلې نظارې وکړو
ریکارډینګ نه وي که نه د ویډیو اډو فن نه وي. ډېره مزه یې وکړه. ډرون شوټ سره هم د سترګو نظر تیز شو که داسې نه ده. خیر اوس مخه کړې ده مدین طرف ته او بحرین نه مدین تقریبا 9 کیلومتر لرې دی. څوک ورته مدین وایي څوک ورته مدیان وایي. بخښنه غواړم که نوم صحیح نه اخلم ولې چې زه نه بلده یم. او د مدین په خوراک کې موشۍ ډېرې زیاتې مشهورې دي خو مونږ یې نه خورو ولې چې مونږ اوس ناشته کړې ده او په ناشته کې چای هم څښلي دي نو چای او د موشو په خپلو کې بالکل نالګي ده. خیر که نور څه نه شم کولی دا خو کولی شم چې د دغسې در باندې ښکلې نظارې وکړم. اوس دی وخت کې زه کوم ځای ته روان یم هغې ته وایي چې ملم جبا نوم خو به تاسو اورېدلي او که تاسو نوم نه یې اورېدلي نو یوټیوب شته دی ګوګل شته دی چیک یې کوئ تاسو ته پته ولګي. خو اوس چې کومه مسله ده ټولو نه غټه هغه دا ده چې واوره ډېره زیاته ورېږي موسم لږ خراب دی او ګاډی چې کم دی هغه نور مزید بره نشي ختلی نو ملم جبې هغه بره سر ته موږ نشو ختلی. نو اوس په لاره کې ولاړ یو بالکل تقریبا ملم جبه دغه ځای نه یو 3-4 کیلومتره لرې ده. واوره ورېږي ښکلې نظاره ده ډېره ښکلې نظاره ده. زه چې څه ګورم تاسو هم ګورئ نو دا وګورئ دا زما ملګری دی عمران. واوره ورېږي او لږه نه ډېره زیاته ورېږي بدن مې مکمل واوره شوی دی. لا دې وکړي خیر رڅه اوس عمران بای
نور ملګرو دلته مزید نور بره خطې نه شو خو دا ښکلې نظاره تاسو وکتله او یو کار کولی شو چې مزید دلته نه لاندې کوشو او ویډیو مزید کنټینیو کړو او نو راځئ ما سره اوسئ نور خوندونه اخلو یو ځای ملګرو دا ټک ټک आवाज چې کم تاسو ته اورېدی شي دا مونږ د ګاډي ټایر ته چینا چولې دی سلو لګیو لاندې کوزیږو او محمد ماشاءالله ډېر ښه ډرایوینګ کوي واوره کنټینیوسلی لګیا د وریږي چې کله موږ سوات ته راتلو باران ګیر کړیو او اوس چې کله سوات نه واپس زو لګیایو نو واورو راګیر کړیو خو یار ډېر خوند به یې کړی و که د ملم جبې هغه بره سر نه مو ویډیو کړي وه او ډرون شاټس هم اغوښتې وې ډېر خوند به یې کړی و خو زه بس همدې کې به خیر ونو مخکې ګاډی ودرو محمد مخکې ګاډی لږ ودرو ډرون شاټس خو نه شو اغوستی او د بله کیمره هم نشو استعمالولی چې په ګوپرو باندې خو څه نه څه ریکارډ کړم یار د ملم جبې ویډیو لکه نیمګړي پاتې کېږي نو او دې ملم جبې دپاره چې مونږ وایو چې د ملم جبې کې به زیات ټایم تېرو نو مونږ په هغه کې مادین کې ډېر ټایم تېر نه کړو مادین نه مونږ زر راووتو مونږ وایو چې ځه لږ ټایم به راسره زیات شي نو ملم جبې کې به ټایم ډېر تیر کو هلته به انجوی وکړو بس زه هم دی کې به خیر ونو او نننۍ شپه مونږ دلته کې کولی هم نه شو ولې چې سبا زما بیا واپسي ده دوبۍ ته ملګرو که تاسو زه لا اوسه پورې په فیسبوک باندې په انسټاګرام باندې نو ما نه فالو کوئ نو پلیز ما فالو کړئ او زما چینل که تاسو نه یې سبسکرایب کړی دا هم سبسکرایب کړئ چې نورې ویډیوز زه کم یې اپلوډ کوم د هغه به تاسو ته پته لګي نو بیا په رابطه کې وي انشاءالله دا ګیسټ هاوس راته ښکاري خو لا تیار نه دی جوړیږي بس ادم راکلو او دلته به لږه ویډیو وکړمه حالات چې کوم دي هغه بالکل ګډوډ دي زما حساب کتاب چې کوم دي د لاسونه مې چې کوم دي دا بالکل واورې شوي دي دم راکې نشته نو ډېره ښکلې ویډیو ما تاسو ته کوله اوس هم ډېره ښکلې ویډیو ریکارډ شوه ډېر څه پکې ریکارډ شو او ډېر څه چې دي هغه پکې نه شو ریکارډ ولی چې ما وایي چې ډرون شاټس په اخلمه باران هم دی نری واوره ورېږي نو هېڅ هم رانه نه کېږي حالات ګډوډ دي خو بیا هم د ښکلې نندارې تاسو وکړئ بس ته اوس نور راکې صبر نشته د ښکلې نظارې او ډرون پکې نه نو یار د ملم جبې ته راتللو پیدا څه شوه بره ملم جبې هغه سر ته خطی نه شو او دلته کې ډرون نه شو ولوزولی نو دا به څه کوو یار نن که دا ډرون ورکې سر هم خوري که نه زه پې نه یم خفه دا ډرون نه پې تېر یمه خو دلته به زه اوس د ډرون شاټس اخلمه په دې واورې کې به انشاءالله چې دا نور د ځان خیال ساتئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ چې ژوند به خیر وي دوبۍ کې به انشاءالله نورې ویډیوز تاسو ته ښیمه تر هغه وخته پورې ما سلامه الله حافظ الله نگهبان د لوی الله په امان